نو دا خو دا وی کنه وای څوک حبیب الله نه وي د خورا عاشقان رسول دي کنه څه دي عاشقان رسول دي او راجمه کړي څه دي د الله د نبی په نامه د دنیا تمام خرافات راو د اعداء الله دي کنه د اعداء الله دي د الله پر نبی باندې وي درواغ ها پر داسې به جارلام ژغېدلې باد ژغېدلې تاسو باد ژغېدل په پوسولې دا اگر ته په مخراخست ولدا د زمانه نه دا محبین داس بدل الفاظ والکلی دي په تفسیر کې زیدلته نه سوې درته وایي داس بدر د الفاظ په وی ولدا نه دی وندا غوړ غوړ سره ټول دا غوړ غوړ سره کښینی بیا ولدل وجد ورسی دل چش ورسی وجد ورسی کړه خورا سره لیونی او دای د قران ووي که غوړ انجلې وړالک نه چې دل چش ول ورسی دل وجد نه ورسی دل عالته وجد ورسی چې پر بغل باندې یو سپین خلی ناس بس نو بیا وجد ورسی نو سپین خلی الکوان پیدا کی یعنی دي دا متصوفین چې په دین راګټ سي دا نام نهاد د شرک او د بدعت اډې چې جوړ کړي دا سپین مسلمانان چې ګرځي په دا کفر په شرکیات مبتلا کړي خورا غټ مشهور خلک هم دي کړي پوهیږ استګانا افغانستان په ډک پاکستان په ډک دا د اوس په غول دی بل تیم کړي دي په بوټو د تیم کړي دا ګرځي دغه دا لګان دا جاهلان باز نو الکان پیدا کی ول الکان حسین الوجه او حسین الصوت بیا وای بیا نو بقاعده تربیه بیا بقاعده تربیه نو بیا په یو خاص لباس ودري نو د جمعې په ورځ باندې بیا نعتیه کلمات وای څوای اشعار وای نعتیه اشعار بس نو بیا دای سره لیونایس بس نو بیا دای سره لیونایس بس نو بیا دای سره لیونایس دا د محبت رسول نه یو لوی معیار بودی وای دا محمد تجیو عاشقان رسول او تجیو محبان رسول درواغ وای عدو الله د خدای دشمنه د الله رسول خو که محبت درلوي نو خو په هغه قربان شوی چې رسول الله په قربان شو دا د میدان جنگ کې ولته یو ورځ نشي ښکارا چې دا ستا په د پاک دا جړ مخ باندې دا د الله د لاري ګرځ ولی پرتا نه ولوي دی او دا د الله د لاري ګرځ وایس الله ته ډیر محبوب وکنو څونه فضایل ولنو چې دا د الله د لاري دغه ګرځ د رسول الله دونه خوش او رسول الله و ازمان الله دونه خوشد چې ثم اقتل ثم احيا دیوار مر سوای شهید سوای بیا ژوندې سوای بیا شهید سوای بیا ژوندې سوای بیا شهید سوای بیا ژوندې سوای دا ستاره دغه لاري چې ول دې کرکه کیږي دا ستاره دغه لاري او پیغمبر اسلام د خدا خپل د سور گریوان سخت خوند ورکاوه او دا تا ته د سور گریوان وایي دا چې کرکه ځینې کیږي دا خپل نازک دي څنګه پټ ساتلې دي کاغه یو ورځ د نیوالان سره هم چیري په خطا کې تللی دا بل ورځ دی بیا سل مریدان په سیاست ولي چې دا راوړ چې مړ نشي دا خپل غبني کړیږي کنه دا بل چلته جنگي هغه مور نه لري هغه خور نه لري هغه قریبان نه لري هغه خپل یو بشر نه لري بدن نه لري او دا ستاسو خونو قران ازک د استبیا په سړي په ولایت یا بل ورځ بیا راوستل دا شیاطین دي دا د شیاطین ولاده ده دغه د شیاطینو تربیت یافته دي دا د بدعات او خرافات ويصدون عن سبيل الله والله قبل څوک دي دا هغه کسان دي ويصدون عن سبيل الله دغه جاهل دا جاهل امیانه پر ځان را کول کړی دي بس نو دی پیر دی هغه څوک مرید د دنیا د الله د دین په یو ټکی هم نه خبر کړي او تاسو ورسي تجربه وسره روان دي چې ولا یامرکم اتخذ تجه ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلم دا د دې دندت چې ورسه د دې چې څونه پوخ مرید دی د هغه معنا ده چې د هغه په نظر او عقیده تر ټولو لوی شخصیت د غدي پیغمبرم دوم نمبر دی خدای دریم نمبر دی اول نمبر څوک دی دا خبيث چې ورته ناس دا شیطانی تعلیمات چې خالص خپل ځان په منلې ټول ورځ د درس او د مجلس گفتگو حاصل او خلاصه ده چې بس دغه ځای ته رجوع کوه د دنیا هر مشکل به دي اسانه وي دغه تعلیمات دي کني وسیته سي مریدان یې سي کني وسی وګورئ د شیاطین مریدان دغه شی بدل شي چې ارڅ دی بس دغه ځای موږ خدای چې په کور نه یو موږ خدای چې په خاندانی او موږ خدای چې مړ زورور دي بس په دغه خطا باندې امیان د خدای د تعلیماتو د احکام بالکل جاهل خلک د خدای د عظمت او د لوی د خدای د کبریا په ځای باندې چې په دماغ ورنه سلی خپل عظمت خپل لوی ورنه سلی د قرآن زکوي دغه
دغه دي کنه دا هغه شیاطین دا هغه احبار دي دا هغه روحبار دي چې دنده کوي په دې دین څه کوي دنده کوي کاروبار کوي دغه دي چې اشتروا ضلالته بالهدى دغه هدایت پرې شوی صرف یو څو اوراد او اذکار په کړی دي خپل دنده ور باندې کوي دغه شیاطین یا چې حق ورته وای یا د فتوا په در کې وای دا څه شوی و به سوی دا د فتوا ده او د فتوا ده او خپل دا هر خرافاتو د فار یو ځای دلیل پیدا کوي کدی جلوسونه را باز ربیع الاول سازو سامان جوړ کړي دلو د پار درخصو د پار چوری دی په لغورځوي ایتو خدای دا یار دا دین تاسو د کتابونو وګورئ ما پریږ دی تاسو وګورئ دا کتابونه راشي کنه دغه میدان دی د علم دی تخګر دنیا راواخي د حنفیت راواخي د احناف راواخي د اسلاف تاریخ وګورئ دغه لیکلي کتابونه وګورئ د شان چی دا د دین کم ځای سره دا خالص جهالتونه دي خالص د خپل اغراض او مقاصد دي په ډول باندې د وجد ورځي هیڅ کو نه ورځي او چې سبیح الوجه نه د ډول نه وي د تش نه ورځي ذوق نه ورځي په پوس تور الک ول راول په قران کې دې پری تور الک راول په قران کې دې ولکه مرید کې کړه چیرې مریدي دا مریدان کې دا مریدان دا شیاطینو د خبيسان الله مرتوي تاسو د نبی پیروي وکي بیا به دا خبر استای رښتنه وي چې واقعیتا موږ به دا دعوا کې رښتنی د الله د پیغمبر چوکي او د هم نه ولا ده چې د الله د پیغمبر د محبت دعوی کوي د عشق دعوی کوي جار الله وای دا به بختي زوی کوم په کله کله ناولج وای ګوره وای د الله د نبی د محبت دعوی خو کوي لیکن چې دلته دی په وجد کې راځي نو کناچی پر منی باندې کلک وکړ دا د الفاظ څه دې څه کوي دا څه څه ده شنو تاسو نه الفاظ څه کوي دا هم یو د هغو گمراهان سیو گمراه شنه نور درته ګرځي لا جهاد چې خطر استولې دی هغه معهود دی غته معلوم شخصا من څه ضرورت چې زینوم درته واغو چې پلان یا پلان دا ګرځي دا جوهلان دا ګرځي گمراهان دا ټول د انګريزانو د امریکایانو ایجنټان دي زما غاړي خلاصي یا